and or او but دا درې سره conjunctions دی یا د ربط توري دی چې په تېرو درسونو کې مو د ربط توري زده کړل. But is used to join two opposite sentences. But د دوه متضاد یا مخالف جملو د نښلولو لپاره استعمالیږي. مثلا I am happy زه خوشحاله یم. د خوشحالۍ ضد یا مخالف لغت څه شی دی؟ خوابتیا یا خواشینی. happy unhappy. نو لومړی جمله I am happy، دوهمه جمله متضاد جمله she is unhappy، دی خواشینی یا خوابدی دی. نو کله چې موږ دا دواړه متضاد یا مخالف جملې سره یو ځای کوو موږ کولی شو د but څخه استفاده وکړو. مثلا I am happy دلته نو فول سټاپ لیرې کوو ځکه د but په واسطه غواړو دواړه جملې سره ومښلو. I am happy but she is unhappy. زه خوشحاله یم مګر دی خوابدی دی. بله جمله I am intelligent زه لایق یم. د intelligent یا لایق متضاد لغت څه دی؟ lazy تنبل. دوهمه جمله she is lazy دا تنبله ده. نو کله چې دا دواړه متضاد یا مخالف جملې سره یو ځای کوو موږ د but څخه استفاده کوو. I'm intelligent فول سټاپ لیرې کوو but د فول سټاپ پر ځای but لیکو but she is lazy. I'm intelligent but she is lazy. زه لایق یم مګر دا تنبله ده. نو but موږ هغه مهال استعمالوو کوم چې غواړو دوه متضاد لغاتونه جملې یا phrase عبارتونه سره ومښلوو. or is a conjunction and is used to offer a choice in order to select one of two things. or موږ هغه مهال استعمالوو کوم چې غواړو یو چاته د دوو شیانو وړاندیز وکړو او هغه په دوو شیانو کې یو انتخاب کړي. مثلا کله چې قهوه خانې یا رستورانت ته ځئ هغه درته وایي tea or coffee قهوه غواړي که چای. تاسو ته د دوو شیانو انتخاب درکړه اوس تاسې باید یو انتخاب کړئ. coffee please قهوه لطفاً یا tea please چای لطفاً. یا هم هغه پخوانی جمله is he lazy or intelligent آیا دی لایق دی که تنبل دی or استعمال کوي. نو دلته موږ باید یو ورته انتخاب کړو. No he is smart and intelligent یا هم یوازې ویلی سو no he is intelligent. And is used to show that one action depends on another or one action follows the another. and د دې لپاره استعمالیږي چې وشوي یو کار یا عمل په بل کار یا عمل پورې اړه لري. مثلا they did not study and failed the exam. دوی مطالعه ونه کړه او په امتحان کې ناکام شو. لومړی کار اکشن د دوی مطالعه نه کول دی نو په دې خاطر ناکام شو. نو دلته لومړی جمله د دوهم جملې سره ارتباط لري ځکه and استعمال شوی. او یا هم هغه مهال استعمالیږي چې یو کار بل کار تعقیبوي. مثلا I'll go to mall and buy clothes. زه به د خرڅلاو مرکز ته لاړ شم او جامې به رانیسم. زما تګ او جامې رانیول دواړه یو بل پسې مربوط دي نو ځکه and استعمال شوی دی. ویډیو لایک مو هیر نشي. تر نوې درسونو په خدای پاک مو سپارم.